له کابل سره په نظامی همکاریو کې د تاشکند لیوالتیا. سلامونه، وخت مو بخیر. زه کریمه لکوزه یم. ازبکستاني رسنۍ وایي چې دغه هیواد چارواکي له افغانستان سره د پوځي تخنیکي همکاریو احتمال په جدي ډول ارزوي. د راپور له مخې دا موضوع د ازبکستان د ولسمشر د فرمان په مسوده او د 2013 میلادي کال د ستراتیژي د تطبیق په لړۍ کې مهمه بلل شوې ده. په راپور کې ویلي شوي چې ازبکستان د مرکزي اسیا د هیوادونو ترمنځ د منظمو خبرو اترو له لارې د باور پر پیاوړتیا ټینګار کړی او افغانستان د راتلونکو دفاعي همکاریو له مهمو محورونو څخه بللی دی. د مرکزي اسیا له هیوادونو سره د باور د پیاوړتیا پر اړتیا ټینګار شوی. په دې لړۍ کې له افغانستان سره د دفاعي همکاریو پر راتلونکو امکاناتو ځانګړې پاملرنه شوې ده. دوی همداراز لیکلي چې له افغانستان سره د همکاریو مشخص وړاندیزونه به تر 2026 میلادي کال د جون میاشتې پورې چمتو شي او د ولسمشرۍ د امنیت شورا له لارې تایید وروسته به د همغه کال په سپټمبر کې د بهرنیو چارو وزارت له لارې کابل ته ولیږدول شي. په راپور کې راغلي چې که د افغانستان لوری مثبت ځواب ورکړي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پوځي تخنیکي فعالیتونو او پروګرامونو عملي کېدل به د 2026 میلادي کال د وروستۍ میاشتې لپاره پلان شي.